د طالبانو لخوا د ستر قاچاق مخنیوی او افغان ځواکونو ته د ملا برادر تازه بیان د امریکایي وسلو پر ځای روسي وسلې کاروي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملا عبدالغني برادر کندهار کې د 525 پولیسو د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال ویل چې امنیتي ځواکونه د نظام بنسټ او ستنې دي. په خپاره شوو انځورونو کې ښکاري چې د پولیسو سره د امریکایي وسلو پر ځای ورسره کلاشینکوفونه په لاسونو کې دي. د کورنیو چارو وزارت پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره پر ایکس باندې لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د کندهار د پولیسو روزنیز مرکز کې د پولیسو فراغت غونډه کې ګډون وکړ. عبدالغني برادر فارغ پولیسو ته په خطاب کې ویل د ولس خدمت وکړئ او زموږ ارمانونه ژوندي وساتئ. هغه ویلي تاسو د نظام استازي یاست او خلکو سره نیک چلند مو امنیت او ثبات کې ښه رول درلودلی شي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پولیس له عقیدتي او مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. خو طالبانو وایي د ننګرهار په جلال آباد ښار، خوږیاڼو، پچراګام، هسکې مینې، اچین، نازیانو، سپین غر، شینوارو او درې نور ولسوالیو په مربوطاتو کې شاوخوا 1850 منه وهلي لرګي چې په 20 موټرونو کې بار ونیولي او د ځنګلونو د ساتنې ټولي ته لیږدولي دي. د طالبانو د ننګرهار ولایت مقام رسنیز دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه کې د ننګرهار د ځنګلونو پرې کولو مخنیوي ټولي قومندان محمد نواب کوچیوال په حواله لیکلي چې لرګي او نور توکي ټولي ته لیږدولي او له اصولو سره سم اجراءات به ترسره شي. یاد دې وي چې طالبان دې وروستیو کې د قاچاقبرانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د ونو وهل په داسې حال کې روان دي چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ د زیاتوالي له امله د زرغون چاپیریال د ساتنې لپاره د ونو کرلو او د ځنګلونو پراخولو ټینګار کیږي. شنونکي بیا وایي هر هیواد کې چې پولیس مسلکي وروزل شي نو هلته نه یوازې دا چې د جرمونو مخنیوی کیږي بلکې د خلکو او نظام ترمنځ فاصلې هم کمیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.